دا کم چې د داعش په خلاف په عربي نړۍ کې جنگيږي د هغوی فتوا دا ده چې د داعش سره سر خوځولی نو سر کټ کول ترېنه پکار دي. مجاهدینو د بندیانو دا تکلیفونه در نهیر نشي، هغه فدایان در نهیر نشي. خوارج څنګه دي، علامي کم دي؟ ګوره مستند حواله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یقتتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. افغانستان هغه هیواد دی چې تل د نړۍ د یو له خورا نامتو او ویاړلو هیوادونو څخه پیژندل سوی دی. دا ویاړ تل د بهرني اشغال پر وړاندې د مبارزو له لارې ترلاسه سوی دی. د برټانوي یرغل څخه تر شوروي یرغل پورې او بیا د امریکا او د هغه د متحدینو لخوا د افغانستان تر 20 کلن اشغال پورې دغه ټولو پیښو د افغانانو په ځانګړې توګه د دیني عالمانو قوي اراده څرګنده کړه. د کلونو په اوږدو کې ډیری دیني عالمانو او مشرانو د نړۍ د زبرځواکونو پر وړاندې د مبارزې بیرغ پورته کړی دی. په دې شخصیتونو کې شهید رحم الله حقانی هم شامل دی چې د اشغالګرو او خوارجو پر وړاندې د مقاومت سمبول ګڼل کیږي. هغه د افغانستان د 20 کلن امریکایي اشغال او خوارجو پر وړاندې په مبارزه کې ځانګړی رول لوبولی دی. هغه نه یوازې د جګړې په ډګر کې بلکې د خلکو په لارښوونه او ملاتړ او د مجاهدینو په لارښوونو کې هم مهم رول ولوبوه. د نورو مجاهدینو په څنګ کې د جهادي فعالیتونه د دې سبب وګرځي چې نور مجاهدین هم د اشغالګرو پر وړاندې په لوړ مورال سره مقابله او مقاومت وکړي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء کم چې د داعش په خلاف په عربي نړۍ کې جنگيږي د هغوی فتوا دا ده چې د داعش سره سر خوځولی نو سر کټ کول ترېنه پکار دي. د دوی په تسلیمولو او بندي کولو باندې اعتماد نشته او نتیجه هم تاسو وکته. حدیث کې راځي لا یوفون بعهد ولا میثاق، په هیڅ وعده باندې دوی وفا نه کوي، نه په تسلیمۍ اعتماد او نه په خبرو باندې او نه په وعدو باندې. فکري اعداد اهم دی. د حق لارې شهید
د منبر بلبل او د بیت المقدس مدافع، د حق غږ او د عدالت آواز، شهید شیخ الاسلام رحم الله حقانی تقبله الله. امام الجهاد مستند فیلم. مجاهدینو د بندیانو دا تکلیفونه در نه هیر نشي، هغه فدایان در نه هیر نشي چې د هغوی لا تر اوسه پورې قبرونه مور او پلار او بچیو ته معلوم نه دي، هغه یتیمان در نه هیر نشي چې لا تر اوسه پورې کونډه مور ورته دا تسلي ورکوي چې پلار دی را روان دی. خصوصا ګورې هغه د سنګر پخواني زاړه دردېدلي مجاهدین در نه هیر نشي چې د شپې به یې د ډرون د وجې او د چاپو د وجې نه خوب نه و او د ورځې به یې د حملو د وجې نه خوب نه و. حسنې ګوره چې دا 20 کلنه قرباني مو په دلګۍ پرستۍ او شخصیت پرستۍ او قومیت پرستۍ باندې خرابه کړئ. خدای نه خواسته چې د قیامت په ورځ همدغه بندیان او دا فدایان او دا یتیمان او کونډې د ګریوان نه مو ونیسي. خدای نه خواسته چې دا شکایت الله د الله پیغمبر ته وکړي چې زموږ په وینو لوبې وکړي. شهید شیخ الاسلام رحم الله حقانی ابن العالم سعد الله ابن محمد آجان ابن الشيخ محمد ابن العارف بالله وبأمر الله الشيخ عبد المجيد أخنزاده. شهید شیخ رحم الله حقانی د 1350 هجری لمریز کال د میزان د میاشتې په 15مه نیټه د جمعې په مبارکه ورځ چې د 1980 زیږدیز کال او د 1399 هجری قمري کال سره سمون خوري د ننګرهار ولایت په پچراګام ولسوالۍ کې په یوه جهادي عالمه دینداره او پرهیزګاره کورنۍ کې سترګې نړۍ ته پرانیستې دي. شهید شیخ رحم الله حقانی خپل لومړنۍ زده کړې په افغانستان باندې د روسانو له یرغل وروسته د هجرت او جلاوطنۍ په زمانه کې او له خپل وطن څخه لیرې په مختلفو مدرسو کې پیل کړي. بیا د فنونو د ویلو وروسته د وړي دوري یا موقوف علیه د لوستلو لپاره په 1990 زیږدیز کال کې جامعة النعمانیه چارسدی اتمانزی ته سفر وکړ. اول ته د ستر جید عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس حفظه الله سره وړه دوره ولوستله. فراغت د فنونو تکمیلی او د وړي دوري د لوستلو څخه وروسته
د لوی دوري یا حدیث دوري د لوستلو لپاره د دیوبند ثانیه الجامعه الحقانیه اکوړه خټک نوشار ته داخل سو. اولته یې د سترو محدثینو څخه د حدیثو معتبرو کتابونو یا صحاح سته درسونه ولوستل او په 1998 زیږدیز کال کې د حدیثو د اجازې ترڅنګ د فراغت پګړې وتړله. د شهید شیخ صاحب صفت د امتیاز دا چې الله پاک ورته په ټولو علومو کې مهارت ورکړی. دا څومره چې فنون مروجه موږ په مدارسو کې وایو، لکه علم النحو شو، علم الصرف شو، علم المنطق شو، اصول فقه شو، فقه شو، اصول حدیث شو، په دې هر فن کې داسې و لکه امام او مجتهد. شهید رحیم الله حقانی د اسلامی علومو په برخه کې ډېرې هلې ځلې ترسره کړي او اسلامی ټولنې ته ډېر شاګردان وړاندې کړي دي. د بیلګې په توګه په الجامعه الصدیقیه کې چې د اسلامی امارت د فقید رهبر مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحم الله مدرسه وه، د هغه په شخصي امر سره د تدریس دروند مسئولیت پر غاړه درلود. په فنونو کې چې کم کتابونه موږ وایو، کم چې مغلق فنون دي، په هغې فنونو کې د شهید شیخ صاحب شروحات موجود دي. لکه علم الکلام کې مغلق 2 کتابونه موږ په درس نظامی کې وایو، لکه شرح العقاید، په هغې باندې د شهید شیخ صاحب شرح موجود د احسن الفرائد. دویم مغلق کتاب د علم الکلام دی، خیالي ورته وایي، په هغې باندې د شهید شیخ صاحب شرح موجود د عقد اللؤالي، او په هغې باندې مغلقه حاشیه د عبدالحکیم سلکوټي رحمه الله لګېدلې ده چې هغې باندې علما نه پوهېدل. موږ ته به استادانو ویله چې د عبدالحکیم سلکوټي رحمه الله د حاشیې نه مخکې د خیالي ډېر مغلق وه، لیکن کله چې عبدالحکیم سلکوټي رحمه الله ورباندې حاشیه ولیکله نو خیالي به هر چا به درس کوله. شهید شیخ رحم الله حقانی په جهادي ډګر کې تل مخکښ او په فکري او نظامی ډګر کې هم د افغانستان د جهادي کاروان لپاره ستر خدمتونه کړي دي. تل یې د رافضیت، مودودیت، برلویت، داعشیت او لامذهبیت پر ضد مبارزه او مناظره کړي او د اسلامی علومو په تدریس سره ډیر شاګردان د اسلامی علومو په رڼا کې د روشنايي لارې ته بللي او په دې لاره کې تدریس کړی دی. خوارج څنګه دي، علامي کم دي، ګورئ. مستند حواله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یقتتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. خوارج څوک دي؟ یقتتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. د مسلمانانو په خلاف جنگيږي او بت پرستو ته ملا ماته. شریعت یوازې لمونځ، روژې، حج، زکات د انفرادي عباداتو ته نه وایي، بلکې التزام د شریعت په انفرادي عباداتو کې او په اجتماعي عباداتو کې او په حکومتي نظام کې، په دې ټولو کې به التزام د شریعت دی. شریعت یوازې د انفرادي عباداتو بیان نه دی کړی، شریعت یوازې لمونځ، روژه، زکات، حج دی نه دی بیان کړي. حکومتي نظام په دیموکراسۍ روان دی، په د اسلامي ملکونو کې که نه دی روان. دا چې ځان د اسلامي ملکونه وایي دیموکراسي ده پکې کنه.
او بعضې نورو ملکونو کې کمونیستي ده، سیکولریزم دی، دا نور نظامونه دي. التزام د شریعت پکې نشته. پوه شوئ؟ نو چې التزام د شریعت دا ګوره لازمي رکن دی، او تبرئ عن الادیان الاخر، د نورو دینونو نه تبرئ دا پکې لازمي رکن دی. نو لازمي رکن التزام د شریعت دی، هم په تهذیب الاخلاق، هم په تدبیر المنزل، هم په سیاست مدني کې. د خوارجو په رابطه باندې خو الله پاک حضرت شیخ صاحب ته یو ځانګړی فراست په دې بحث کې ورکړی و چې د دې خلکو په اړه باندې کوم معلومات الله پاک دته ورکړي وو، هغه ما په خپل ذهن باندې هغه کسبي نه وه، لدوني وه، الهامي وه. کوم څه چې به حضرت شیخ صاحب رحمه الله د خوارجو په رابطه باندې یوه خبره وکړه، هغه حالت به لا پېښ شوي نه و، د وخت نه مخکې به ده یو پیشګویي ورکوله، خو وروسته به هغه حالت بیا په مسلمانانو باندې راتله. د خوارجو په رابطه باندې لا دوی ظهور نه و کړی. شهید شیخ صاحب رحمه الله په خپلو بیاناتو کې دا خبره کړې وه چې داسې فرقې باطله به راوځي، د اسلام په جامه کې به وي، د مسلمانانو وینې به تویي، د مسلمانانو مال به ځان ته حلال ګڼي. په هغه وخت کې د خوارجو نوم هم دلته په افغانستان په هیڅ ولایت کې نه و، خو شهید شیخ صاحب دا بیانات دا کول او په ځانګړو مشورو کې به د امارت اسلامي د مشرانو سره، مجاهدینو سره به هم دا مشورې شریکولې. کله چې دغه خلک په عراق کې هغه اول وخت کې پیدا شو، په عراق کې هغوی ډېر په جوش او هوش کې لاړه، د بغدادي په مشرۍ کې. نو د دوی هغه حالات، هغه فلمي حالات چې علماو کاته، نو په هغه وخت کې هم اکثره علماو ډېر طالبان او مجاهدین د دوی هغه کارنامې ستایلې، خو شهید شیخ صاحب په هغه وخت کې مې دوی دا کارنامې ردولې چې د دوی دغه کړنې دا د شریعت خلاف دي، دغه کړنې دا د شریعت خلاف دي. هماغه و چې هماغه خلک خوارج شو. دا په داسې وخت کې شهید شیخ صاحب دا بیانات ورکول چې هغې وخت کې اکثره ملت او اکثره مسلمانان، بلکې لوی لوی شیخان او لوی لوی مجاهدین دوی خلکو هغه ویډیوګانې ستایلې او د هغوی کارنامې ستایلې، خو شهید شیخ صاحب په هغه اول وخت کې هم دا ردول چې دا صحیح خلک نه دي. شهید شیخ رحم الله حقانی په خپل شخصي ژوند کې هم د ښه اخلاق، ښه چلند او ښه وینا خاوند و او له خلکو سره یې ښه سلوک درلود. د هغه نیک صفتونه د آسمان د ستورو په څیر بې شمیره دي. دومره احترام پکې و چې ما په مخ کې خبرې هم نشو کولی، دومره سړیتوب پکې و، دومره ادب پکې و، د مور په مخ کې هم خبرې نشو کولی، نه یې کولې. کور کې به غلی راغی، کې به ناستو که چار چا به تشه ورته مخ کې کېښود، هماغه به یې وخوړل، نور به تلو خپل درس و تعلیم ته. د کور کې بد اخلاقي نه ده کړې، کور کې چا سره جنګ و جنجال نه دی کړی، ما په مخ کې خو بیخي خبرې هم نه کولې، غلی به ناستو. ډېر یو ښه خوی خدای ورکړی و، ډېر ښه اشراف خوی خدای ورکړی و، خو ما ډېر ښه روزلی هم دی الله دې ورسره د دې په خطر باندې موږ ځان ټول جنت ته بوځي. نور دغه خبره ده. شهید شیخ رحم الله حقانی د اسلام د دفاع په ډګر کې له ډیرو سختیو او کړاوونو سره مخ سوی دی. له ناکامه ترور څخه نیولې بیا تر څو ځله یې په پولي چرخي کې د امریکایانو د وحشیانه شکنجو ترخه مزه هم څکلې ده. خو دې ټولو ناخوالو هغه متوقف نه کړ او خپلې لارې ته یې په بشپړه زړورتیا دوام ورکړ. خو هغه کوم تعذیبونه چې ورباندې تېر کړي هغه به د ډېر حل نه ویلې موږ ته. یو وارې هغه ورباندې بندي شو، دویم ځل باندې بیا په یو هیئت کې لغمان ته راغلی و، هیاتۍ کې هلته بیا بندي شو. په دغه دویم ور تعذیب کې چې دا بیا ډېر زیات تعذیبونه ورته ورکړي وو، هغه د په خپل کتاب احقاق الحق کې بیان کړي دي چې حتی تر دې پورې دغلته د زمري په نوم باندې یو قومندان و د لغمان د اربکیانو که د سرحدیانو قومندان ډېر وحشي او ظالم سړی و، هغه ډېر تعذیبونه ورکړي دي، هغه په خپل کتاب کې ذکر کړي دي. صفت د امتیاز او د کمال داو چې لا يتأثر عن الآراء الردیة ولا من المحن ولا من المشکلات، د هیچ چا د رأیونه هیڅکله نه متأثره کېده
او نه د مشکلاتو نه نه د محبسونو نه د دې یو شي پروا یې نه ساتله. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي وی دعات الحق کالجبال. د هغه خو هغه احقاق الحق چې ویلي چې یو وخت کې داسې حد ته چې زه په یوه توره کوټه کې اچولی وم شخصي مابس کې لا هغه رسمي د حکومت مابس ته نه و ورغه کړی چې زه یې د داسې تعجبو لاندې راوستم چې زه په ځان باندې نه پوهېدم بېهوشه شوی وم او زما دا بدن چې کله زه بیرته په هوش کې رالم زما بدن ټول په وینو باندې لیت پلیت و او د هغې نه وروسته بس بیا داسې یخې اوبه وې په هغه یخو اوبو په یخ ډنډ کې سره بیا هغې کې کېنولی وم. د ابتدایي تعجبونه دا و. اخره کې بیا په 90 کې چې دی اته ریاست 90 چې ورته وایي په هغې کې بیا داسې تعجب ورته ورکړی و چې د خپې نوکانې ونه په انبور باندې ایستلي وه د تحقیق په وخت کې. دغه رباني عالم د کلونو په اوږدو کې زرګونه شاګردان روزلي دي او تل یې د حق په لاره کې ډېرې کارنامې ترلاسه کړي دي له ژبني جهاد څخه تر فزیکي جهاد پورې. تا به ویل چې دا هر څه لکه د یو قیمتي جواهر په څیر په ده کې پټ دي. دغه رباني عالم ډېر داسې علمي آثار له ځانه پرېښي دي چې د پیړیو لپاره به د اسلامي علومو طلباو ته لاره روښانه وساتي. سید الشهدا شیخ رحم الله حقانی تقبله الله د دین په لاره کې له کلونو مبارزي او خدمت وروسته د 1401 هجري لمریز کال د اسد میاشتې په 15 نیټه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین پر 2 بجو د کابل ښار د شیشدرک په سیمه کې په جامعة المحمدیه کې په شهادت ورسید. انا لله و انا الیه راجعون.